ټنډه کتنځای د سپینو دیوالونو، رڼو پردو او د دوا او الکول له تریخ بویه ډک و. د کمپیوټر شین څراغ د میز پر سر غلی رپېده او د دیوال ساعت ټک ټک د خونې چوپتیا داسې پرې کوله لکه څوک چې ورو ورو د زړه پر زخم ګوته ږدي. د معاینې پر تخت سپین څادر لږ څه ګونځې شوی پروت و. د الټراساونډ ماشین پر تور سکرین د رحم یو خړ رنګه تصویر کنګل ولاړ و. د سټاټسکوپ سړه حلقه د میز له غاړې راځړېده او شنې دستکشې د سټیبل پر ټرای داسې پرتې وې لکه څو شېبې مخکې چې له بیرې ایستل شوي وي. د میز پر یوه غاړه نیمه پخه شوې قهوه ایښې وه. د پیالې پر غاړه د سرو شونډو نری رنګ لا هم پاتې و. ورو پرانیستل شو. ښځه داسې زانګې وانګې راننوته لکه پښې چې د خونې تر دروازې پورې په زور راکش شوي وي. د ټیکري څوکه یې له اوږو ښویېدله او د بوټونو ورو غږ یې د خونې په چوپتیا کې بې ځایه دروند برېښېده. د انتظار خونې د پلاستیکي چوکیو د کړپ او کړوپ غږ تر شا ورپسې راغی او بېرته چوپتیا واکمنه شوه. هغې دوسیه په دواړو لاسونو کلکه نیولې وه. د رحم عکسونه، د لابراتواري ازموینو پاڼې او د معایناتو راپورونه. ګوتې یې داسې رېږدېدې لکه د زړه درزا یې چې تر نوکانو را رسېدلې وي. هغې دوسیه پر میز کېښوده لکه له لاسونو یې چې زور وتلی وي. د کاغذونو څنډو د ښیښې پر سطحه نری زوړ غږ وکړ. ډاکټر یې عینکې لږې پورته کړې. د کمپیوټر شنه رڼا یې پر ستړو سترګو ولګېده. سپینه چپنه یې اغوستې وه خو د سترګو لاندې نری سیوری یې د اوږدو کاري ساعتونو کیسه کوله. هغې د رحم عکسونه راواخیستل، لږه پر مخ ور ټیټه شوه. د قلم څوکه یې پر میز ورو ورو وټکوله. بیا چوپه شوه. یوازې د ساعت ټک ټک اورېدل کېده. څو شېبې وروسته یې سر راپورته کړ. خورې مه خفه کېږه، دا د الله رضا ده. د رضا له کلمې سره د ښځې د سترګو رڼا تته شوه. داسې برېښېده لکه چا چې ناڅاپه د هغې د سینې دننه څه مات کړي وي. شونډې یې پرانیستې پاتې شوې. غږ ترې ونه ووت. لاس یې بې اختیاره پر سینه کېښود. ویې پوښتل ولې کوم عیب دی راکې؟ ډاکټر یې ژوره ساه واخیسته. خورې د رحم نرونه دې باندې تړلي دي. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. اوښکې د ګوتو تر منځ ورو ورو تېرېدلې او د دوسیې په شنو پاڼو څڅېدې. هغې څو ځل هڅه وکړه سترګې وچې کړي، خو اوښکې داسې وې لکه له ډېره وخته بندې اوبه چې اوس لاره موندلې وي. ډاکټر یې شنې دستکشې ورو له لاسه وایستې.
او د سټیبل پر ټرای کېښودې. د دستکشو نری شرنګ د خونې په سکوت کې واورېدل شو. هغې وویل ژاړه مه خورې، په ژړا څه نه هېڅ نه بدلېږي. دا چې په خپله جوړه او روغه یې همدا په خپله ډېر لوی نعمت دی. ښځې سر ټیټ کړ، اوښکې د لاسونو پر بندونو روانې وې. په ټیټ غږ یې وویل ځان ته نه یم خفه، پر مېړه مې زړه خوږېږي. ډاکټره په څوکۍ کې رانیغه شوه، شونډې یې په غاښونو کې ونیوې. پر مېړه دې؟ د ښځې پر شونډو د غم تر شا یوه وړه رڼا تېره شوه. اوه خورې ډېر ښایسته ځوان دی. دا جمله یې داسې وویله لکه چا چې د خپل ژوند تر ټولو قیمتي شی په لاس کې نیولی وي. ډاکټرې ته هم خندا ورغله. له تا به نو نه وي ښایسته. او دا رښتیا وه چې ښځه په خپله هم د ښکلا یوه بېلګه وه. تورې غټې سترګې، قلمي پوزه، ډکې شونډې او برابره لوړه ونه یې. سړی اړ ایسته چې بیا بیا ورته وګوري. ښځې ورو سر وښوراوه. زه څه یم خورې، هغه داسې ښکلی دی لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي، لکه چنار داسې لوړ دی. ډاکټرې پر څوکۍ ځان سم کړ، شونډې یې سره ټینګې کړې. که داسې دی بله ښځه به وکړي، نو ته ولې ورته زړه خورې؟ څومره روغې ښځې دي چې له ناروغه او شنډو مېړونو سره ټول عمر تېروي. خو تا داسې مېړه لیدلی چې له شنډې مېرمنې سره دې ان 1 کال واړه وي؟ ښځې ژر ور غبرګه کړه. نه خو زما مېړه داسې نه دی. د هغې په غږ کې داسې باور و چې ډاکټره بې اختیاره چوپه شوه. ښځې دوام ورکړ. ما ورته د دوم واده خبره وکړه، ما په خپله. خو هغه زما لاسونه ونیول او ویې ویل ما ته د اولاد لپاره نه یې راوستی، ته مې د ژوند لپاره خوښه کړې ګرانې. د ښځې غږ ورو ورو ماتېده. هماغه شپه یې تر ناوخته زما ویښتان په ګوتو کې تاوول. د ډاکټرې د قلم څوکه پر کاغذ وچه ودرېده. غوښتل یې بېرته څه ولیکي، خو ذهن یې د ښځې پر خبرو بند پاتې و. د سټاټسکوپ سړه حلقه یې بې اختیاره په ګوتو کې ټینګه کړه. ښځې په ټیټ غږ وویل تر اوسه یې زما مخې ته د خفګان یوه خبره هم نه ده کړې خورې، خو زه پوهېږم چې د ده زړه هم اولاد غواړي. د خونې هوا درنه شوه. د کمپیوټر د پنکې ورو غږ لکه لرې راتلونکی ځواک اورېدل کېده. ډاکټرې غوښتل بېرته راپورونو ته وګوري، خو ذهن یې بل ځای بند پاتې و. هغې لاس د نیمې پخې شوې قهوې پر پیاله کېښود، خو بېرته یې پرېښوده. ښځې ورو وویل ما ورته ویلي که بله ښځه خوښوي زه به یې درته په خپله لټوم، زه به یې درته پیدا کوم. ډاکټره لکه څوک چې ناببره په اوږه لاس کېږدي نیغه را کېناسته. په خپله؟ ښځې ځواب ورکړ هو ان دا واقعا ما ته راکړی چې نجلۍ زه خوښه کړم، زه یې انتخاب کړم. ډاکټر یې عینکې ورو ښکته کړې. هغې وپوښتل رښتیا؟ ښځې وخندل بلې.
خو یوه پوښتنه لرم که اجازه وي. خو ډاکټر الله د هغې په خبرو کې ډوبه وه. هغې ته هغه ښځې وریادې شوې چې د بې اولادۍ درد کلونه په رواني ناروغۍ وخته کړي وي. ژړاګانې، دعوې، طلاقونه، مات کورونه. خو دا ښځه بل ډول وه. د خپل درد په ځای د بل چا د راتلونکي غم ژاړه. ښځې وویل لکه چې زما خبره دې وانه اورېده خورې. ډاکټر لکه له خوبه چې راکښېني سر یې پورته کړ، ویې خندل. وبخه، تا څه وویل؟ ښځې ورو موسکا وکړه. ما ویل ستا له سترګو خو ډېرې نجونې تېرېږي، که یوه دې راوښوده چې مرکه پرې وکړو. زما مېړه به ګوره ستا پر خوښه کې هېڅ هم ونه وایي. په خونه کې چوپتیا خپره شوه. یوازې د کمپیوټر د پنکې ورو غږ اورېدل کېده. ډاکټر یې د سټېټسکوپ سړه حلقه په ګوتو کې وڅرخوله. هغې وپوښتل مېړه دې رښتیا هم دومره ښایسته دی؟ ښځې وخندل. که باور دې نه راځي په دهلیز کې ناست دی. ځه ورشه سر ورښکاره کړه، په خپله یې وګوره. د ډاکټر زړه ناڅاپه وتخڼېد. غوښتل یې پر ځان وخاندي، خو پښې یې په خپله پورته شوې. ورو د وره خواته لاړه. د دهلیز سپینه رڼا خونې ته راننوته. هغې سر لږ بهر کړ. یو سړی د انتظار پر چوکۍ ناست و. اوږدې پښې یې سره نږدې کړې وې او د ښځې دوسیه یې په دواړو لاسونو کې نیولې وه. د دهلیز سپینې رڼا یې د مخ پر هډوکو نرم سیوری جوړ کړی و. هغه به کله ناکله د وره خواته کتل، بیا به یې ژوره ساه واخیسته او سترګې به یې ښکته ونیوې. ډاکټر یوازې څو ثانیې ور وکتل، خو هماغه څو ثانیې بس وې هغې ته. هغې ناڅاپه احساس کړه چې د کلونو سړه چوپتیا یې د سینې دننه وخوځېده، داسې لکه په تیاره خونه کې چې چا ورو ورو کړکۍ پرانیستې وي. بېرته خونې ته راغله. موسکا یې پټه نه شوه. هغې وپوښتل مېړه دې لوستی دی؟ ښځې غاړه هسکه ونیوه. خود ښوونځی څه چې پوهنځی یې ختم کړی دی. ډاکټر یې ورو ساه واخیسته. بیا یې دستکشو ته وکتل. هغو شنو دستکشو ته چې څو شېبې مخکې د ناروغانو او خپل ځان ترمنځ د مسلک پرده جوړه کړې وه. هغې لاس ورو وغځاوه، خو بېرته یې راکش کړ. بیا یې سر راپورته کړ. ښه نو که ستا خوښه وي سبا جمعه دې خواښې او خسر زموږ کور ته راولېږه. لکه ستونی یې چې وچ شي لاړې یې تېرې کړې. ویې ویل خو ګوره موږ باید یو بل ښه وپېژنو، دا به لږ وخت وغواړي. ښځې اوږې داسې وخوځولې لکه ناڅاپه چې د درنې تیږې بار ترې کوز شوی وي. هغې وپوښتل رښتیا؟ ډاکټر یې وویل هو. ښځې د سترګو اوښکې پاکې کړې، لاس یې خولې ته وروړ. و په خوله دې برکت، خو دا نجلۍ دا څوک؟ د ډاکټر پر شونډو نرۍ موسکا وښورېده. غلې وه، یوازې ساه ټک ټک اورېدل کېده. په ورو یې وویل هغه نجلۍ؟ عینکې یې له سترګو ښکته کړې، سترګې یې لږې لمدې ښکارېدې. هغې وویل زه یم. د خونې هوا ساکته شوه. د دیوال د ساعت ټک ټک داسې دروند شو لکه د چا د زړه درزا چې په غوږونو کې انګازې وکړي.
د ښځې سترګې پر ډاکټري کلکې پاتې شوې. اوښکې یې پر مخ روانې وې، خو د خندا یوه ناڅاپي څپه یې په شونډو کې ګډه شوه. له وره د دهلېز سپینه رڼا پر ښیښه خپره وه. د باندې د ناروغانو ورو ورو خبرې اورېدل کېدې، خو دلته وخت داسې ښکارېده لکه ناڅاپه چې درېدلی.